حدیث شریف کی راضی ایاکم والشح ای زما امت د بخیلی سزان وساتی فان الشح اهلك من كان قبلكم بخیلی حرص تم لالچ د دنیا دا اغنا جوړی د چې سابقه قومونه هلاک کړل ایاکم والشح امرهم بالقطيعه فقطعوا د انسان پزړی کی چې بخیلی داخله سول د انسان پزړی کی چې حرص داخل سو امرهم بالقطيعه حرص را ولار سو شح را ولار سو اوله خلکو ته سیلی رحمی پر کی فقط ودی سیلی رحمی پر کړه نن د څونه خلکو سره زموږ تعلقات ختم شوي دي صرف د مال په خاطر صرف د پیسو په خاطر صرف د دنیوي لالچ په خاطر ته ماته په دې ټولنې کې راوشه په 100% کې ماته 10% راوشه چې دا د دوی محبت تو بغض د الله د پاره صرف د دنیا غرض ماته دې دا شی را نه کی او تاسو مې دا شی نه کیدل دغه ته حرص امرهم بالقطيعه فقطعوا حرص را ولار سو بندگان او سابقه امت ول سری رحمی پرې کې دوی پرې کړه امرهم بالبخل فبخلوا شح را ولار سو دوی ته د بخیلی حکم ورکړي دوی بخیلی وکړل امرهم بالفجور ففجروا اخر ته د حرص او بخیلی داسې شی ده چې بندگانو ته د هر ګناه حکم ورکړي دوی هر ګناه وکړل دا مهم شی دی چې دا حرص ختم کو بخیلی ختم کو هغه سیرت هغه هدی او هغه طرز او طریقه او عمده ژوندۍ کې د صحابه کرامو د ټولو خبرو خلاصه او مطلب هم دغه دي عزیزانو بس د دې لپاره به کوشش کوو چې هر یو قرباني ورکړو امام غزالی رحمه الله فرمایي د ځان د اصلاح طریقه دا ده چې کله پر بستر باندې پریوتې د سهار سنیولې تر ماخستانه په دې خپل ژوندۍ کې لږ سوچ وکړه چې نن می چیرې درواغ وویل نن می چیرې غیبت وکړي نن می چیرې ناروا واورېدل نن می چیرې سروز واورېدي چې کله پر بستر پریوتې ژر لاس پر سترګو ماړه و شیطان دوکه درکړي د دې خپل 12 ذاته ژوندۍ په باره کې لږ سوچ وکړه چې کومې غلطۍ راسه سوي دي دا خپل غلطي انسان ته معلومیږي چې دغه غلطي راسه سوي دي سبا کوشش کوم چې دا غلطي به نه کوم